بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة. کتاب دے په بیان د شفعه کې د شفعي معنا لغوي او اصطلاحي اول بیانېږي. لغت کې ویل کېږي یوزه کېدل، د لغوي معنا ده. شفعه په لغت کې څه ته وایي؟ یوزه کېدل. په اصطلاح کې اول حاشیه ته لاړ شي. تعریف اول حاشیه کې کړی دی: هي عبارة عن حق التمليك في العقار لدفع ضرر الجوار. لدفع ضرر الجوار معنی کوم ته؟ هي دا شفاعت چې دا عبارت ده عن حق التمليك، د حق د مالک کېدلو، په العقار پزمکه کې دفار دفع کولو د ضرر د گاوند. اوس د دې تعریف وضاحت داره توجه کوي. دا ته زما گاونډي کنه، تاسو می دیوال جنگیدلې ده، نو دا کور ته چا باندې خرڅ کی؟ د بل کلی سړی هغه باندې خرڅ کی. زه خبر شمه، زه وام چې نه دا باول زاخلم کو زمانه پاتې بل اخلي، ولی ته کېږي شنه پسې دسي گاونډي راولي چې هغه ماته به ضرر راکړي. پوه شوي کنه؟ فاسق او فاجری ناکار انساني. نو زما حق دی چې ته د دې مالک ما وګرځول، زید نوالما. صحیح ده؟ د فاره د پی د ضرر د گاون چې ما ته گاون کې ضرر جوړ نشي، ته به څنګه سړی راولي؟ ډم به راولي، فاسق فاجر به راولي، چرسی به راولي، غل به راولي، ما ته به تکلیفي سواله. پوهېږي که نه؟ نو شفاعت ته ویل کېږي چې ته به ورودانګي وي چې نه مال به راکې، زه به اخلم، او کو ما نه پاتې بل اخلي. ته څه ویل کېږي؟ شفعه. وی فلان کې باندې شفعه وکړله. پښتو کې ورته عوام شفه وایي، وی شفه وکړه. پوهېږئ؟ ونه رسېدلی؟ الیاس مونږ چې پوه شوي. الشفاعة واجبة للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للجار. د شفعي حق اول لچای، بیا لچای، بیا لچای، درې درجې دي. ته چې یو شی خرڅې کنه، اول د شفعي حق د چاره د هغه سړي چې تاسو په دغه مبيعه کې شریک دی، لکه ځمکه کې څه شریک دی، نیمه ساره نیمه هغه ده. نو چې تی په چا باندې خرڅې، اول به دله ورکې. که په چا دې خرڅ کو، نو اول باندې دا شریک شفعه کوي. صحیح ده؟ ګاونډي باندې شفعه نشي کولی. دارنګې هلکه بل ځل باندې شفعه نشي کولی. اول حق د چا دی؟ په نفس مبيعه کې چې څوک شریک دی. پوهېږئ که نه؟ اول دا حق کېږي. دویم کو چېرته داسې وي چې هغه نفس مبيعي والا تاسو چې دا ځمکه شریکه ده، دا مبيعي داسې شریکه ده، دا ځمکه خرڅې دا مبيعه شوه که نه، هغه شریک په المبيعه هغه شفعه نه کوي، نه اخلي. نو بیا چې تاسو سره د دې مبيعي په حق کې څوک شریک دی، د دې مبيعي حق څه؟ یعنی دې مبيعي حق دی، د دې ځمکې حق دی، اوبه د دې ځمکې حق دی، لاره. صحیح ده که نه؟ د چا څه لاره شریکي، د چا څه اوبه شریکي که نه، نو بیا باندې هغه د هغه حق کېږي چې په حق د مبيعه کې څه شریکي. د مبيعي چې د ځمکې چې کوم حق دی، اوبه او لاره، هغه یې څه شریکوي، نو بیا باندې د هغه حق کېږي. پرې ورسېدلی؟ دریم کو دا شریک په نفس المبيعه او شریک په حق المبيعه، دا دواړه څه کوي؟ شفعه فري دي چې موږ شفعه نه کوو، نه ایلو. نو دریم بیا د ګاونډي حق دی. د چا حق دی؟ د ګاونډي. پوه شوئ پې؟ خوند دې ونه کړې خبرې.
الشفاعة شفاعة چې دا واجبتون دا ثابت دا واجبتون په معنا دا ثابتتون سره راځي فوی شوي کنه ځکه کله چې واجب ده نه واجب خو فرض ته وي نو به پر غسل ناروای او حاله چې شفاعه پر غسل خو جایز دي چې دین علم بل نه ورکه نو واجبتون معنا څه وکما ثابتتون الشفاعة شفاعة دا واجبة ثابتة دا للخلیط دا شریک دا پارا سنگ شریکا فی نفس المبیع چی پر نفس پزاد دا مبیع کسا شریک دے پزاد دا دی مبیع کسا شریک دے دا ازمه کرا کنا ستاو دا آغا شریک دا دو سیرا دا آغا دو سیرا ستانا دا ازمه کرا نو اول بے دق ملگری لاول ورکے کو تخفلی سخر سے اول حق ته شوفی د باندې هغه کی خلید فی نفس المبيعه شریک په ذات د مبيعه کې کوم شریک دی او کو هغه نه کوي نو ثم للخلید بيد هغه شریک د پاره په حق المبيع چې شریک دی په حق د مبيعه کې الکه د مبيعي حق سره وې کا شرب لك او بشولي و طریق لك لار شولا کو هغه نه کوي نو ثم للجار بيد گاونډي د پاره شفاعه ثابت ده ثم للخلیتی ثم للجاری وان بیر گاونډي د بار درې مرتبه کې توجه کوي دس چل لیکنه درې قسم خلق شو کنه یو په نفس مبيعه کې څه شریک دي بل الکا په حق د مبيعه کې څه شریک دي چې غلار ده او بدی او دریم څوک شو گاونډي وس راځي کو اول نمبر شفاعه کول واغه غیستو په نفسي مبيعه کې چې وسره شریک دی هغه ول زازمه که بزاخلن زما شریک ده بس مال راکا بل لا پس مر اوله د بل کلینا نو کو هغه شفاعه کوله نو بیا دا دورستنی چې کم په حق د مبيعه کې په وبو کې په لار کې شریک یا گاونډي نو هغه شفاعه بنشي کوله ولې هغه ولې کوي کنه هغه اخلي پری پویږي وليس للشريك او نشتره د شریک د پارا کم شریک فی الطریق چې پلان کې شریک دی او شرب په بو کې شریک دی والجار او د پارا د گاونډي څه نشتره شفاعتون شفاعه ولا نشتره مع الخلیتی د اغه سره چې اغه شریک وي په نفسي مبيعه کې مع الخلیتی د اغه سره چې اغه شریک وي په نفسي بیا کې اول حق دا غره دا دوه نور نشي را دانګل چې موږ لراکا توجه کوي ها هغه اول نمبر شفاعه پرې هوستله چې زین عالم ما څه پیسې نشته بس زما شریکی دو سره استاد دو سره زما بس پچا باندې خرڅه خپل صحیح ده نو هغه شفاعه پرې هوستله نو بيد حق د چا کې دا غدویم نمبر چې کوم څه په حق د بیا کې شریک دی او کو هغه پرې هوستنه بیا گاونډي نو ګورا فإن سلم الخليط فإن سلم کو چرته پرې هوستله دا شفاعه فإن سلم کو چرته پرې هوستله دا شفاعه الخلیط هغه سړی چې شریک دی په نفسي مبيعه کې الخلیط هغه سړی چې شریک دی په نفسي مبيعه کې نو فالشفاعه یو شفاعه ثابت وی للشریک د پاره هغه سړی چې هغه شریک دی په طریق په لار کې فإن سلم کو چرته پرې هوستله دی شریک په طریق هم پرې هوستله چې زم نکوما هغه دویم نمبر هم ول جزم شفاعه کوم نه لما نو اخذها الجار نو اخری ودی لره به گاونډي په دریم نمبر کې شو پدې پوه شولای ها اوس توجه کوي شفاعت ثابتيږي پدې سره ثابتيږي چې کله دې سړي سودا د چا سره وکړه داغي نمخ کې به نشي وردانګل چې مال راکا لکه زینه خرڅون سکه ردانګي مال راکا نه تبه شفاعه لکه دا شریک به شفاعه لکه پر شریک باندې چې دا یو راولږي یو دا چا سره عقد وکي او خرڅ کی به ورس سره دانګي چې نه زیلما او کو هغه چا سره عقد نه لګره تر دانګي چې زیلم نه څنګه یلی زه خو نه خرڅو منو پوهیږي کنه چې کله د خرڅ سوال وکړو بیع وکړم به شفاعه ثابتيږي ها پېنه شوي ها بل لاره چې دا شفاعه برقرار پاتې کیږي دا شفاعه په دې سره چې ته گواهان ونیسي یو ځای کې خبر شي او الته گواهان ونیسي چې لکه ګوره زه شفاعه کوم خبر شي تاسو مجلس والا
دې سړي دا کور خرڅ کړی دی دا زما شریک دی مې ګاونډي دی نو ګوره زه دا کور اخلم د ده نه ګواهان به نیسي یا به ګواهان راوړي د ځمکې خواله یا به یې په دې سړي باندې ګواهان یا په دې مشتري باندې یا په دې بایع باندې ګواهان پیش کوي چې زه شفا کوم او کو خبر شو غلی ناست په دې کې میاشتې تېرې شوې بیا رادانګې بیا قلارې کېنه نه چې څنګه خبر شوي ګواهان به قایمې چې تاسو ګواه شئ چې زه شفا کوم په دې سړي باندې پوهېږئ اگر کو په سفر کې به ولې نه نو والشفاعة شفاعة چې دا تجیبو دا ثابتېږي لاندې ناکید لیکلي تثبتو ثابتېږي بعقد البیع په سودا د بیع سره په تړلو د بیع سره چې بیع وشي په شفاعه کې وتستقر او برقرار پاتې کېږي دا شفاعه بالاشهاد په ګواهانو نیولو سره چې تاسو ګواه یې شفاعه کومه لکه ګوره اگر کو په سفر کې بل ځای کې پوه شوئ که نه وتملکو بالاخذ او مالکی ګرځي بالاخذ په اخیستلو سره چې کله واخلي به مالک ګرځي پیسې ورکا بس باغ په لس لاکه خرڅ کړی ته لس راکه راکه بس ټیک نه پوهېږئ نه او مالک ګرځي دا سړی بالاخذ په درې کور او د ځمکې بالاخذ په اخیستلو سره اذا سلمها المشتري پاغستلو سره الک مالک ګرځي خو اذا سلمها کله چې ور وسپاري دیتا دی لرا دتا المشتری دا مشتری چې بز سید بس ما غستی واخو ته شفا کې بزین علمزتی والا تی گاونډي یا تی شریکی پرې پوهیږي کله چې ور وسپاري دتا دا شفا المشتری او حکم بها حاکم یا فیصلو کې بری باندې فیصله کوونکې حاکم قاضي هغه فیصله وکړي چې نه د حق دی تاسو څنګه غستی دا وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة توجه گاون باور کو مثال کې صحیح ده هغه دوی نه کوي خلید په نفس المبيع او شریک په حق المبيع نه کوي گاونډي ته خبر لاړه بس گاونډي په کراچۍ کې دی او دې ځکه باجوړ کې تعلقه کور خرڅاو او ستا گاونډي په کراچۍ کې دی چې تا کور خرڅ کو خبر شولته بس هغه بر سکار کې چې کراچۍ کې چې کوم مجلس کې ناست دی کنه په هغه مجلس کې به کسان گواه کی چې تاسو خبر شي ما گاونډي کور خرڅ کړی غو به شفاعه کوم زه په شفاعه کوم په مجلس کې به گواهان قائم کی چې مطالبه کوم ګورسي اخلمه به بس کوي دویم حرکت بدا کوي چې به برا پاسيږي به براشي او په بائع باندې به گواهان قائم کی بائع ته به وایي چې دا زما گواهان چې شفاعه کوم پتا صحیح ده ټیک شو کو چرته د مبيعه په لاس د بائع کې ولا قبض شوی نه و مشتری قبض کړی نه و او کو مشتری قبض کړی و په مشتری باندې به گواهان قائم کی چې تاغیسته ده خو زی اخلم دا گواهان زما مشتری زی اخلم ما شفاعه کړی ده یا ورسې کار وشي چې غزمه کې چې کوم خرڅ شوی ده الته به گواهان بوزي گواهان ته وایي چې دا زما خرڅ شوی ده خو زما گاوند زما حق کې زه شفاعه کوم تاسو گواه شئ پرې پوهیږئ کنه ناول چې په کوم مجلس کې خبر شي اقا مجلس کې به یو ټوپ کې چلکا د خو ناروا کار شوی زه مطالبه کوم زی ول اخلمه به براشي په بائع باندې یا مشتری باندې یا په غزمه باندې به گواهان قائم کی چې دا داینده ازمه کړه یا دا بائع یا دا مشتری دی تاسو گواه شئ چې شفاعه کوم پرې پیږي وإذا علم الشفيع كل شيء علم وشيد شفعي كون كتا بالبيع فبيع سره چلک بيع شوی د زما کور په گاون کې می کور خرڅ شوی دی نو اشهد گواهان بقائم کی په مجلسي ذالک په مجلس فل کې ذالک دق مجلس دی على المطالبه او مطالبه باندې تاسو ګوره خبر هي مطالبه کوم په گواہی کوي ثم ينهزو به ولا سره پاسيږي منه دق مجلسنا فيشهدون دا گواهان قائمن گواهان وقائمي على البائع بائباني کلا ان كان المبيع کو چری ودا مبيع في يده پلاس د بائع کې او على المبتاع یا پر مشتری باندې با گواهان قائمي او على المبتاع مشتری ته لکی او عند الاقار یا په خوا د زمګه کې گواهان قائمي فإذا فعلت کله چې وکړو ذلک دا کار نو استقرت اوس برقرار پاتې شولا شفاعت هو د انسان شفاعه ولن تسقط
او دا نه ساقطیږي دا شفاعه نه ختمیږي دا شفاعه بالتاخیر پر استوالی سره پنځ د ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې. وقال محمد سے وی چې ان ترکا کو چرته پری غسل دا شفاعه من غیر عذر بغیر د عذر نه شهرن و میشت بعد الاشهاد پس د اشهاد نه چا مجلس کې ویل چې زه شفاعه کوم تاسو گواشي او به یو میشتي را شول او د حرکت ونه کو بیا رانه لري اوري میدان ته نو باطلت شفاعته دا شفاعه شولا باطل شولا پنشوي پرې څنګه شولې والشفاعة واجبة في العقار وإن كان مما لا يقسم. توجه کوي شفاعه الک دا ثابت ده پزمکه کې اگر کو ازمکه دوم رزمکه وش تقسیمیږي نه وړو کې دکان دی وړو کې دکان دی نه تقسیمیږي یا حمام دی یا جرند ده یا کوی دی یا وړي وړي کوټی دی اوري نو هم پکې الکا ته شفاعه کولې شي به بشوي کنه چې سبا گاون کې خرشي ستا خوا کې دکان دی صحیح ده ستا گاون کې دکان دی ستا گاون کې کور دی یا ستا خو گاون کې جرند ده نو خزمکه ده کنه د بزمکه کې جوړیږي کنه کو د ازمکه تقسیمیږي غټه وي او کو نه تقسیمیږي وړه وي نو کو هر څنګه وي ته شفاعه کولې شي دا حق زما دی ولی سبب الله دم خو راولي نو ټول ورځ شپه غاني وي ته پاسابي به چرسونه چلیمونه بسکی ته پاسابي کنه. والشفاعة دا شفاعة دا واجبة دا ثابت دا پی العقاری پزمکا کی وإن كان اگر کوي دا ازمکا مما دا اغزمکونا لا يقسم چی نتقسیمیگی کل حمام لک حمام شو حمام پی جنئی لمبلوزی او خسن بکی وارا کئی خلقس والروحاو لک جرند شولا والبئر او کویشو والدور الصغار او وارا وارا کورنشو هوس بلا مسئله لا الکا دا آبادی دا زه صرف دا آبادی خرصوم زمکه نه خرصوم یا دا کجوری دی کجوری خرصوم زمکه نه خرصوم صحیح ده نو پدې کې شفعی نه هغه شی چې هغه نقل کیږي پای کې شفعی نه ته به نه راغلی تمام ما باندې خرڅ کا سمړ ځان لیواله بازار کې کنه پری پوری چې کوم شی نقل کیږي نو پای کې شفعی نه ولی چې زی نقل کوم ته په څه ضرر دی او زمکه کې شفاعه کشتره چې ته په څه ضرر دی کو بل باندې خرڅ کوم ته به خپه د څه کس په خاله راشي چې فاسق او فاجری ته به خپه کنه او نو کوم شی نقل کیږي نو پای کې شفعی نه ګورا پرې پیږي ولا شفاعت او شفاعه نشتره فی البناء په آبادی کې چې صرف آبادی خرڅه او زمکه نه خرڅه او النخل او په کجورو کې نشتره بغیر د زمکه نه اذا بیع کله چې دا خرڅ کړل شي بدون العرصه بغیر د زمکه نه خرڅ شي زمکه پاتې شي ولا شفاعت فی العروض او نشتره شفاعت فی العروض په سامانونو کې ولی اخو نقل کیږي کنه یو ځنه بل زیتا والسفن او په کشتو کې نشتره ځکه کشته نقل کیږي خاوس بل یو مسله کوي هغه داره چې ذمي خو کافری کنه ذمي چې مسلمانانو ملک اوسېږي او پناول اسلامي حکومت ورکړي ذمي او مسلمان یو شان دي ذمي شفاعه کولای شي مسلمان هم کولای شي برابر دي په دې حکم کې د ځبنه چې زما کافره تو کافری نه کافر خدای خو گاوان خو دی کنه یار والمسلم او مسلمان سره او ذمي سره ذمي کافری په شفاعت په شفاعه کې سواء برابر دي